ملکنډ، د چرچل پټه پوسته او د افغان مقاومت تاریخ او د استعمار نه هېرېدونکی حقیقت. ملکنډ د افغان تاریخ په نقشه کې یو ډیر مهم ځای دی. دا سیمه د افغانستان او د هند د پخوانۍ نیمه وچې ترمنځ یوه ستراتیژیکه دروازه وه. هر هغه ځواک چې غوښتل یې پر کابل، کندهار او یا پر مرکزی اسیا فشار راوړي باید له ملکنډه تیر شوی وای. غرونه، درې، تنګې لارې دا یو طبیعي خنډونه نه وو، دا د تاریخ ساتونکي وو. همدا وجه و چې انګریز استعمار دا سیمه د خپل نفوذ لپاره حیاتي بلله. خو دوی یوه خبره هیره کړې وه، دا خاوره د ازادۍ ضامن لري. د 1880 او 1890 کلونو پر مهال بریتانیې هڅه کوله چې د پښتنو ټولې سیمې تر بشپړ پوځي او سیاسي کنټرول لاندې راولي. د ډیورنډ کرښه لا تازه وه، قبایلي سیمو لا سر نه و ټیټ کړی او افغان ولس لا هم د دریو انګریز افغان جګړو ژور زخمونه پر زړه درلودل. د افغانانو حافظه ژوندۍ وه او زخمونه لا تازه وو. په همدې شرایطو کې د ملکنډ جګړې پیل شوې. دا یوازې جګړه نه وه، دا د خاورې، ناموس او ازادۍ دفاع وه. سپینګیري ځوانان، د غرونو خلک، بېوسلي خو با ایمانه د نړۍ د تر ټولو لوی پوځ په وړاندې ودرېدل. ملکنډ یوازې جغرافیه نه ده، دا یو فکر دی. دلته خلک له غرونو سره لوی شوي، د سختۍ عادت لري او ازادي په میراث ورپاتې شوې ده. دوی پوهېدل چې که نن سر ټیټ کړي سبا به نوم هم ونه لري. نو ودرېدل، نه د وسلو په زور بلکې د ایمان، غیرت او یووالي په زور. په همدې جګړو کې یو ځوان انګریز افسر ملکنډ ته راوستل شو، وینسټن چرچل. هغه د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه و بلکې په یوه لوړه پوسته کې و. هغه پوسته چې وروسته د چرچل پیکټ په نوم مشهوره شوه. دا پوسته د جګړې لپاره نه وه بلکې د څار او پټېدلو لپاره وه. چرچل دلته اتل جنګیالی نه و بلکې یو ویرېدلی نندارچی و. ویل کېږي چې یوه ورځ د افغان جنګیالیو سختو ډزو هغه دومره په عذاب که چې یوازې په څو شیبو کې د مرګ له خولې وژغورل شو. همدا ویره وروسته د هغه په قلم بدله شوه. چرچل دلته یوازې افسر نه و، هغه د بریتانیې ورځپاڼو ته د جګړې راپورونه هم لیږل. خو دا راپورونه نه بیطرفه وو نه رښتیني. هغه پښتانه وحشي، بېرحمه او وروسته پاتې معرفي کړل تر څو استعمار خپل اشغال توجیه کړي. دا یوازې فزیکي جګړه نه وه، دا د قلم جګړه وه، د حقیقت پر ضد جګړه. کله چې چرچل بیرته بریتانیې ته ستون شو، هغه د ملکنډ جګړو په اړه یو کتاب ولیکه، The Story of the Malakand Field Force. دا کتاب د تاریخ کتاب نه دی، دا د استعمار دفاع لیک دی. چرچل پکې پښتانه توهین کړل، د دوی مقاومت یې سرکشي وبلله او خپل پوځ یې تمدن راوړونکی معرفي کړ. خو تاریخ پوښتنه کوي، که پښتانه وحشي وو نو ولې تر ننه آزاد پاتې شول؟ که بې عقله وو نو ولې یې د نړۍ ستر ځواک ستړی کړ؟ حقیقت دا دی، استعمار تل د ماتې لپاره بهانه لټوي. په هغه وخت کې د پنجاب رجمنټ د انګریز پوځ مهمه برخه و. دا ریاست د پښتنو پر ضد وکارول شو، نه د خپل ولس لپاره بلکې د استعمار لپاره. نن چې موږ د پنجابي ریاست ځینې کړنې ګورو، ډیری افغانان باور لري چې دا یوازې یو نوي یونیفورمونه دي، خو ذهنیت لا هماغه پخوانی دی. دا د تاریخ تسلسل دی، نه تصادف. ملکنډ موږ ته یو درس راکوي، افغان که په هره پوله کې وي افغان دی. پښتونخوا، نننی افغانستان او قبایلي سیمې دا ټول د یوې کیسې برخې دي. چرچل تللی، انګریزي امپراتوري ړنګه شوې، خو افغان مقاومت لا هم ژوندی دی. زموږ ځواک په وسلو کې نه بلکې په یووالي، هویت او حافظه کې دی. چرچل غوښتل تاریخ د خپل قلم له لارې بدل کړي، خو حقیقت تل خپله لار مومي. د چرچل پیکټ نن د ویرې نښه نه ده، دا د افغان غیرت نښه ده. دا موږ ته وایي که تاریخ هیر کړو نور به یې زموږ پر ضد ولیکي. راځئ خپل تاریخ په خپله ووایو، خپل اتلان وپیژنو او خپل یووالی وساتو. ځکه افغان هغه ملت دی چې تاریخ پرې تکراریږي،
خو ماتیږي نه.